بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. د الله رب العزت چې څومره شکر ادا کو او د هغه حمد او ثنا ووایو نو هغه لږه ده. ولې د الله رب العزت نعمتونه هغه د شمار نه بهر دي. د الله رب العزت احسانات هغه د شمار نه بهر دي. یو لوی نعمت د الله رب العزت په نعمتونو کې هغه دا دی چې انسان له توفیق ورکړي چې د هغه دین ته کیني، د هغه د دین یو څو خبرې واوري. دا د الله احسان دی په موږ باندې، او دا زموږ څه احسان نه دی په الله باندې. که څوک د الله رب العزت دین ته کېناستو او یو څو خبرې پکې واورېدې نو دا د الله احسان دی په هغه باندې، نه دا چې دی دا وایي چې زه ناست وم او ما دا وکړو او ما دغه وکړو. چې کله الله رب العزت خپل یو کمزوري بنده له توفیق ورکړي چې د هغه عبادت وکړي په دې دومره مخلوقاتو کې، په دې بېشماره انسانانو کې او پیریانو کې الله دله طاقت ورکړي، توفیق ورکړي د هغه د راضي کولو، د هغه د عبادت کولو، نو دا الله چاڼ کړی دی او الله پې احسان کړی دی. چېرته به په زړه کې دا نه راولي چې دا زما کمال دی، چېرته به په زړه کې دا نه راولي چې دا زه کولی شم بل څوک یې کولی نه شي، او چېرته به په زړه کې دا نه راولي چې دا جما احسان په پلانی صاحب باندې وکړو، په مولوي صاحب مې وکړو، په شیخ صاحب مې وکړو، په الله مې وکړو، د الله په رسول مې وکړو. نه، که څوک د الله عبادت کوي او بندګي کوي دا دی ښه د ځان سره کوي. چې څوک یې نه کوي نه دی تاوان خپل کوي، د الله رب العزت تاوان څوک نشي کولی. او الله په قرآن کې وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله رب العزت اے خلقو، او دا خطاب ټولو خلقو ته دی، کوم چې دا موبایل نیولی ځین چې د موبایل نه وخت دا وایي تا درس اورېدلی، دا موبایل تا ته دا درس که غواړي درس ریکارډ کول دا تا ته میلاوي، او دا به وخت ضایع کړي او زه دومره لرې نه راغلی یم نو نه به تا ته فایده میلاو شي نه به موږ ته میلاو شي. خبر هغه دا ده چې الله رب العزت یا ایها الناس ای خلکو انتم الفقراء الى الله، تاسو ټول غریبانان یئ، تاسو ټول محتاج یئ الله ته، تاسو ټول کمزور یئ. او الله چې د هغه بې پروا دی الغني، او حدیث قدسی کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله وایي که تاسو ټول د اولني نه د آخرني پورې ټول دینداره شئ، ټول د آدم علیه السلام نه واله د آخرني انسانه پورې ټول دینداره شئ، نو الله وی زما په باچایي کې به څه زیاتی رانه ولئ. او که تاسو ټول الله وی بېدینه شئ سره د پیریانو او د آدم علیه السلام نه واله او د آخرني کسه پورې ټول د الله نافرمانه شئ که نه، نو الله رب العزت وی زما په باچایي کې به څه کمی رانه ولئ. موږ ټول
محتاج یو الله ته فقیران یو د الله په مخ کې. نو چې رب العزت کله په دې فقیرانو کې یو فقیر له توفیق ورکړي که نه د عبادت او د دیندارۍ، نو دا احسان دی په دې فقیر باندې، نه دا چې احسان د فقیر دی په الله باندې. د الله به موږ لوی احسان وکړو چې موږ یو بل ته مخامخ کړو. او ډېر وخت بعد زه وادي دواسر ته رالم، مخکې پکې یو 2-3 پیرې ملاقاتونه زموږ شوي دي، خو څومره چې ما ته یاد دي نو د 2000 نه بعد بیا ملاقات نه دی شوی او نه بیا داسې پروګرام شوی دی. نو د الله شکر دی چې دومره ژوند یې ماله راکړو چې تاسو پکې یو پیر بیا وینو، او د الله شکر دی چې تاسو له بیا مو قدر کړه او راله یو حاضر شو. په دې مختصر وخت کې زه یو څو خبرې کول غواړم، خو دا به په توجه سره اورئ، ځکه چې دا دومره اوږده لار دا چې ما وهلې ده، نو دلته زه د چکر دپاره نه یم راغلی چې زه راغلی یم سیل به وکړم او بیا به دې ځای نه ځم، نه بل څه دنیوي مقصد دپاره راغلی. الله په دې ګواه دی او د الله په کور کې ناست یم. زه دلته محض هغه د دې دپاره راغلی یم چې د الله رب العزت د دین په باره کې یو څو خبرې وکړم، او کیدای شي زما دا خبرې زما د دې رونو او زما د دې قدرمنو د هدایت ذریعه وګرځي. هېڅ پته نه لګي چې کومه خبره د انسان د هدایت ذریعه ګرځي. کله وړه غونته کې خبرې معمولي او سړی ولې دومره توجه هم نه ورکوي، د هغې د لاسه یو انسان ته الله رب العزت دنیا او آخرت روښانه کړي. نو زه په دې مقصد راغلی یم، نو زما دا خبرې به په توجه سره اورئ. موږ 2026 کال ته ننوتو، نن یې اولنۍ ورځ ده او ډېره د سوچ خبره ده چې زموږ د ژوند نه یوه بله خښته هغه کمه شوه د دې دیوال نه، او الله رب العزت ته موږ یو کال سفر نور وکړو. یو کال زمونږ مرګ موږ ته رانږدې شو، یو کال موږ د قبر طرف ته نږدې شو، روان یو مخ هماغه طرف ته، او یو کال زمونږ د سفر وشو، د هغه سفر چې هغه د آخرت طرف ته دی. یو کال زمونږ د ژوند نه کم شو. زه غواړم چې نن دا یو څو منټه موږ د دې خبرې سره تیر کړو چې دا یو کال چې زمونږ د ژوند نه کم شو، په دې کې زمونږ دپاره څه د سوچ او د فکر څه خبره شته او که نه. یو کال ګوره دا په خوله یادي تقریبا 380 ورځې کم او زیات د زما او ستا د ژوند نه کم شوی دی. ځوان پکې بوډا کېږي، کال لوی عمر دی، کله داسې د عمر داسې حد ته سړی ورسي که نه چې دغه کال په منځ کې فیصله کوونکی کاري، تکړی کمزوری شي، ماشوم پکې زلمی شي، نوی پکې زوړ شي، غریب پکې مالدار شي، کله پکې مالدار غریب شي، روغ پکې بیمار شي، بیمار پکې روغ شي، بې واده پکې واده وکړي، واده والا ته الله بچی ورکړي. څه لږ وخت نه دی چې موږ داسې په اسانه ووایو کال لوی ژوند دی. لوی ژوند زما او ستا د عمر نه کم شو. یو څو خبرې په دې موقع باندې. اولنۍ خبره هغه دا ده، پوره یو کال تللی دی، د هغه کال میاشتې، د هغه کال ورځې، د هغه هفتې، هر څه تیر شوي، او سبحان الله په چا دا کال به داسې تیر شوی لکه ورځ، او په چا به دا کال داسې تیر شوی چې څو کلونه. کله ورځ کال شي او کله کال ورځ شي. سړی به وایي دا څنګه کال چېرته ورځ کېږي، ورځ نه چېرته کال جوړېږي. کله داسې خوشحالیانې په انسان راشي که نه، کله په انسان داسې خوشحالیانې راشي چې کال ورته ورځ شي، او کله په انسان داسې غمونه او سختې راشي چې ورځ ورته کال شي. دا تیر شوی کال چې تیر شوی دی،
دا به په چا باندې داسې تېر شوی لکه یو ورځ او چاته به د یو کال داسې حساب شوی لکه ده چې څو کلونه تېر کړي د غم او د تکلیفونو او د مسلو د لاسه الله رب العزت زموږ د ټولو مسلې حل کړي. اولنۍ خبره دا یاده کوي دا کلونه تېرېده، دا شپې ورځې بدلېده، دا میاشتې بدلېده، دا موسمونه بدلېده، دلالت کوي په دې باندې چې څوک شتي چې هغه د دنیا نظام چلوي. ځکه چې دا کېدی نه شي ډېر کمعقل انسان وي، ډېر کمعقل چې هغه دا ووایي چې دا نظام او دا هر څه داسې په خپله روان دي. دا کېدی شي د دومره ښایسته نظام ما ورته د خپل کور نظام یو څو کسان او د الله نه بعد ذمهواري زمونږ او هغې جړاله راوستي کله یو پر یاد کوو او کله بل پر یاد کوو د دې دومره لویو مخلوقاتو دا نظام چې داسې غلی روان دی ستا څه خیال دی چې داسې داسې روان دی؟ خو څوک شتي چې هغه دا نظام چلی او هغه الله رب العزت دی. ځکه قرآن کې الله وایي یقلب الله اللیل والنهار، الله اړی راړی شپې او ورځې، دغه شپې او ورځې اوړېده دغې ته وایي دا کلونه میاشتې هفتې دا په دغه حساب کې تېرېږي. یقلب الله اللیل والنهار، الله اړی راړی شپې او ورځې. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، الله وایي د عقل د خاوندانو لپاره په دې کې لوی عبرت پروت دی. خو دا ورسره الله ویلي د عقل خاوند، د سترګو خاوند، د غوږونو خاوند، د سوچ او د فکر خاوند. یو هغه دی چې خوشحاله شو چې کلینډر کې پاڼه واوړېده او د خندا شین دا مبارک شه مبارک شه کال د څه شي مبارک شه مبارک شه د څه شي پوره کال زما د ژوند نه تېر شوی دی، راشه لږ ودرېږه سوچ وکړه فکر وکړه. دا خبرې له راځو اصل مسله زموږ دغه سوچ او فکر دی. خبره د دې نه ده چې فیسبوک باندې ته ورکړي چې نوی کال له مبارک شه، دا مبارکیانې ورکول هم په شریعت کې نشته د کلونو او په دې ورځ پروګرامونه کول او ته به وایي چې داسې اختر دی لکه څنګه چې زموږ په شریعت کې دغه اخترونه. په دې ورځ انسان لږ ځان سره سوچ وکړي که اسلامي کال ختم شوی او که میلادي کال ختم شوی، چې لږ ځان له سړی کښېني یو څو منټه چې په دې کال کې ما څه ګټلي دي او په دې کال کې ما څه بیللي دي. زه ګټل او بیلل هغه نه یم، هغه حساب روزانه کېږي د روپو هغه په مخه خلک کښېني چې کله دا شپه ختمیږي اکثر کښېني کم دفتر رجسټر سره پروت یا روالي اړی راړی دغه حساب درته زه نه یم. دا پوره کال چې موږ تېر شو او د څه دپاره الله موږ رالیږلي یو په دې کې موږ څه ګټلي دي او څه بیللي دي لږ ساعت کېناسته پکار دي. او دا زموږ دا ناسته دا هم د دغې یوه برخه ده. دا موږ چې نن ناست یو دا هم د دې دپاره ناست یو چې دا کال تېر شوی دی چې موږ څه ګټه کړې ده او موږ څه بیللي دي لږ تپوس خو پکار دی د ځان نه. نو اولنۍ خبره هغه دا ده دا کلونه چې اوړي راوړي دلالت کوي د چا په قدرت باندې، دلالت کوي د رب العزت په قدرت باندې. یو ناشنا نظام روان دی. سورت یاسین او د قرآن په نورو آیتونو کې الله رب العزت ځای په ځای دا خبره ذکر کړې ده چې دا نور دی او د هغې یو نظام دی روان دی. سپومۍ په خپله یو لاره روانه ده. الله وایي نه سپومۍ د نور نه مخکې کېږي نه نور د سپومۍ نه مخکې کېږي. چېرته هم داسې لیدلي؟ چېرته داسې شوي دي چې شپه د ورځې نه رامخکې شوي یا ورځ د شپې نه رامخکې شوي؟ چېرته داسې نه دي شوي. موسمونه په خپل خپل ځي باندې راځي. نو ذهن ته یو سوچ راشي چې دا نظام به د چا وي ګورئ. نو الله یې جواب کړی دی ذلك تقدیر العزیز العلیم. الله وایي دا اندازه د یو زورور او پوهه ذات ده. دا اندازه د دې نظام د الله نه علاوه بل څوک نشي لګولی. نو د الله رب العزت قدرت مخې ته کوي څومره زورور باچا دی. او ځکه په سورة القصص کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده. وی قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه. اے پیغمبر دې خلکو ته ووایه په دې خبره کې لږ سوچ وکړئ
که چرته الله دا شپه د قیامت پورې په تاسو باندې ساتي. من اله غیر الله، د الله نه علاوه څوک دی تاسو له بیا رڼا راوړي؟ که دا شپه اوس شپې اوږدې شوي دي، څوک شته چې دا شپه لږه رالنډه کړي؟ د بعضو به دا بعض خلکو ته فایده په لنډه شپه کې ده، بعضو ته په اوږدو شپو کې ده. د چاته چې فایده په لنډو شپو کې ده، دوی د اوږدې شپې راکمولی شي. داسې څوک طاقت ما ته وښایي د الله نه علاوه چې هغه دا شپه لږه راکمه کړي، د خوب ستړي کړو. موږ تعدي دی چې کار له زر لاړ شو. بیا الله وي قل ارأیتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل. كالله دا ورځ د قیامت پورې ساتي نو د الله نه علاوه څوک دی چې تاسو له بیا شپه راوړي، تاسو پکې دمه وکړي؟ دا الله قدرت دی. د الله نه علاوه بل څوک نشي کولی چې کله دې خبره کې سوچ وکړي فایده به یې دا راوځي. یو خو به د خپل رب سره محبت ډېر شي، بل د هغه رب عظمت به ستا په زړه کې ډېر شي. مخکې عظمت و چې مسلماني هغه لازم د الله تعظیم کوي، چې مسلماني هغه به لازم د الله لویي بیانوي او د الله لویي به مني. خو چې کله انسان د الله په دې مخلوقاتو کې سوچ وکړي که نه، نو هغه تعظیم ښه ډېر شي. هغه لویي چې د الله کومه ستا په زړه کې پرته ده که نه، هغه به ښه ډېره شي. ځکه چې هلته تا سوچ وکړو، فکر وکړو. الله وایي ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. په دې خبرو کې ګورې عبرت د عقل د خاوندانو دپاره دی، داسې خلکو دپاره نه دی. ګورې بعض انسانان به یې د الله په دې بندګانو چې هغوی به دې خبرې ته سوچي، یعنې د اکثرو دې خبرو ته سوچ نشته. نو اولنۍ خبره زموږ سره دا شوه چې دا هر څه دلالت کوي د الله په قدرت باندې. نو نتیجه دا راووته چې کوم رب چې دا نظام چلی که نه، هغه سره څوک شریک د هغه په باچایي کې نشته. یو سړی به ما ته وایي چې دا څنګه په دې دلالت کوي؟ په دې ګوره دلالت داسې کوي که څوک ما ته دا وایي چې د الله سره بزرګان شریکان دي په باچایي کې، د الله سره پلانی بابا شریک دی، د پلانی ولی ورسره برخه ده، د پلانی بزرګ، د پلانی ګټې، د ونې، د بوت، د پیریانو، د ملایکو، د انبیاو. زه به دا خبره سره زه منم به حیثیت د یو مسلمان چې عقیدې د توحید او خالص د خپل رب بندګي کوي، زه دا خبره د سره منم نه. دغه خبره الله موږ ته ښوولې ده، الله رسول ښوولې ده. خو زه یې ته په دې کې ښیم د شپې ورځ په دې مسله کې چې د الله سره بل برخدار نشته. څنګه؟ اوس دا کال تیر شو، ښه په ارام پوره په هغې کې شپې ورځې حق اندازه وه، ګرمي، یخني، پسرلی، خزان، هر موسم چې راغلی دی ښه په خپل وخت راغلی دی. که چېرته د الله سره بل څوک شریک وی که نه، دا نظام داسې نه چلېدو. ځکه چې یو به دا وي چې زه شپه کوم، بل به وایي چې زه ورځ کوم. یو به ویلی چې زه جمع راولم، بل به وایي چې زه اوړی راولم. یو به وایي چې زه دا کس غریب کومه، بل به وایي چې نه زه مالداره کومه. یو به اله به ویلی چې زه وله بچی ورکوم، بل اله به ویلی چې زه وله بچی نه ورکوم. یو اله به ویلی چې زه ناجوړه کوم، بل اله به ویلی چې زه روغوم. یو اله به ویلی چې زه مړه کومه، بل به وایي چې نه یو څو کاله ژوند وله نور ورکوم. دا نظام نه چلېدو. دا نظام چې داسې غلی روان دی په ارام که نه، دا دلالت کوي په دې باندې چې د الله سره بل برخدار په دې نظام چلولو کې هېڅوک نشته. په دې کې دې سوچ وکړو که هغه هر څوک دی. زه ګورې د الله نه علاوه ویم، ښه تفصیل ته ضرورت نشته چې د الله نه علاوه زه څوک یادوم. د الله نه علاوه چې دی هغه مخلوق دی، زه دا ټول مخلوق یادوم، سره د نیکانو، سره د بدانو، سره د انبیاو، سره د علماو، سره د بزرګانو، سره د جاهلانو. داسې څوک نشته د الله نه علاوه چې د هغه سره په نظام چلولو کې برخه لري. دلیل په اعتماد ذکر کو کړ، او دغه خبره الله رب العزت په قرآن کې هم کړې ده. لو کان فیهما آلهة الا الله، الله وایي که چېرته یو بل اله د الله سره برخدار وی، لکه څنګه چې د مشرکانو دا عقیده ده، الله وایي لفسدتا، نظام د اسمانونو او د ځمکو به درهم برهم شوی.
د الله دا خبره په خپله کړې ده، کومه خبره چې ما تاسو ته وکړه. د کمې انسانانو کې مثال والا، د کمې کمپنۍ چې مالکان ډېري، د کمې ځمکې چې مالکان ډېري، د کمې علاقې چې مشران ډېري، او د کمې علاقې چې مشر یوي، د کمې کمپنۍ چې مشر یوي، د کم تجارت چې مشر یوي، په دې کې فرق وي که نه؟ د ځمکې او د اسمان فرق دی. د ځمکې او د اسمان دغې چې هلته باچایان ډېر دي، هلته مالکان ډېر دي، یو سوی بل سوی، ځکه نظام یې ګډوډي. دلته هر څه د یو رب سره دي، نظام نه ګډوډ کېږي. د شپې او ورځې چې تېرېږي، په دې کې دلیل او نښه دا پرته ده چې الله رب العزت یک یوازې دی. قل هو الله احد. هغه الله یک یوازې دی، یک یوازې، په ذات کې، په نومونو او په صفاتو کې، په شان کې، په خدایتوب کې، په الوهیت کې، په هر څه کې الله یک یوازې دی، د هغه سره څوک برخدار نشته. موږ دا نه وایو چې نیکان خلک د دوی مرتبه کمه ده. کله چې بعضو خلکو ته دا ووایې که نه چېرې د الله سره د نیکانو خلکو هم برخه نشته، د دې باباګانو سره هم نشته، د دې خبره بل طرف ته واړوي. ښه، لکه مطلب دا چې د دوی مقام او مرتبه نشته. او دومره ساده به ورته ووایم، هغه بل ټکی به نه وایم، کم عقل به نه وایم، خو ساده به ووایم چې خفه کېږي نه. دومره ساده دی لکه د الله په شان کې ګستاخي کو دی، پې نه خفه کېږي. ته دا وایه چې مخلوق د الله سره برخدار دی، دی پې نه خفه کېږي. خو که داسې دې ووایي چې د دې بابا دومره مقام نه دی چې ته الله ته رسې، نو په دې خفه کېږي. وایي ګوره، وایي دی وایي چې د دې بزرګ دومره مقام نه دی. ښه دې ته نه ګوري چې ذکر دا بزرګ الله ته ورسوم، نو ما ګستاخي د چا وکړه؟ ما خو د الله وکړه. د دې کم خلک چې د الله سره برخداران جوړوي که نه، که هغه ځان ته مسلمانان وایي او که هغه غیر مسلم وایي، د دوی عقل بني صم بکم عمي. دا ګوره د مکې مشرکانو، هسې دې خبره کې سوچ وکړئ، د مکې مشرکانو لوی اعتراض پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې دا و، لوی اعتراض، وایي دی بشر دی، انسان دی. انسان ته نبوت څنګه میلاویږي؟ نبي پکار دی چې په ملایکو کې، په فرشتو کې، په انسانانو کې څنګه راځي؟ د هغوی اعتراض و، پالتو اعتراض. ها، بل طرف ته وګوره، کاڼي ته سجده لګوي، نو ګوره خدایتوب په کاڼي کې مني او رسول په انسانانو کې نه مني. دی عقل ته اوس ګوره، لکه انسان دی وایي پیغمبري، او دا کیدی شي عقل یې مني، صحیح فطرت یې مني. ښه، د ده نه تپوس وکړه، کاڼي ته ته پروت یې، نو کاڼي دی معبودي، چېرته دې ته دې سوچ کړی دی؟ دې طرف ته یې سوچ نه کو، او سوچ یې دې طرف ته کو چې پیغمبر به رسول به پیغمبر به هغه به انساني. نه نه جی وایي موږ یې نه منو. نو ته دا څنګه مني چې بوت ته پروت یې، دا بوت بچی ورکوي، دی نظام چلی، دی تاله رزق درکوي، دی تاله په سخته کې لاس درکوي، دا منلو خبره. خو دا چې کله د انسان عقل بند شي، د ده د زړه سترګې ړندې شي، د زړه غوږونه یې کاڼه شي، نو دی بیا دا ګډې وډې خبرې کوي. نو اولنۍ فایده دا راووته موږ ته چې د الله قدرت ډېر ناشنا قدرت دی، او ما سره موقع نشتی، او نه ما سره دلته ټیم ډېري. یعنې که چېرته ما سره موقع وی که نه، او موږ د الله د قدرتونو خبره کړی وی، ورب الکعبه، چې د دې الله دا محبت چې ستا په زړه کې کوم پروت دی، دا به دومره ډېر شوی وي، او ده ته به دومره نږدې شوی وي، که چېرته د الله په قدرتونو کې دی لږ سوچ او فکر کړی. او ځکه شاعر وایي وفي كل شيء له آیه تدل على انه الواحد. وی په هر شي کې دا نښه پرته ده چې الله رب العزت یک یوازې دی، د هغه سره برخدار بل څوک نشته. دویمه خبره، کال تیر شو، داسې نه ده چې دا 360 یا کم او زیات ورځې لاړې او پیسه ختمه شوه او مزیدي نه، پوره کال تیر شو، سره د ګناهونو، سره د نیکیانو، سره د ښو اعمالو، سره د بدو اعمالو، او دا هر څه لیکلی شوي دي ستا په صحیفه د اعمالو کې، دا هر څه نوټ شوي. دا خبره ګورې د سوچ ده او د فکر ده. پوره یو کال تا به څومره ګناهونه کړي؟ یاره زموږ په یاد کې هم نه راځي چې موږ څومره ګناهونه کړي، دومره ډېر هم کړي دي. نو زه درته دا وایم، د سوچ خبره دا ده
چې دا پوره کال کې چې تا کوم ګناهونه کړي دي که نه هغه د الله سره نوټ کړی شوي دي. په دې کال کې به تا ښه کارونه هم کړي، د خوشحالۍ خبره دا ده دا څومره ښه کارونه چې تا کړي دي او څومره د الله عبادت چې تا کړی دی دا ټول د رب العالمین سره لیکلی شوی دی. داسې لیکل د الله سره دي چې په هغې کې نه کمی کېږي نه زیاتی کېږي، هېڅ ظلم د چا سره نه کېږي. او هم لیکل ستا دي د بل چا نه دي. لیکل ستا دي معنی څنګه څه چې ته کوې هماغه لیکلی کېږي. الله تا سره ظلم نه کوي. یو کار تا نه دی کړی، یو نیک عمل الله یې په تا پسې نه لیکي، دا خبره یاده کړه ګورې. او ځکه دې کې یو فایده منځ منځ کې به ته پکې بله فایده راځي به یې ته ذکر کوم. زه دومره تاسو سره د الله د رضا لپاره محبت لرم که نه، زه یم چې په دې ګنټه وخت کې چې څه ماته یاد دي چې دا مې ستاسو دې زړه ته په زور نه ویسته، دا زما تاسو سره محبت دی. یو سړی به تا سره محبت لري دنیوي، چې تا پیسې ډېرې وګټلې، ته په دنیا کې ترقي وکړې، دا یو محبت یو قسم دی. یو محبت د هغه کس دی چې هغه دا غواړي چې ته الله ته نږدې شي، هغه دا غواړي چې ته جنت ته نږدې شي، هغه دا غواړي چې ته د جهنم نه لرې شي، هغه دا غواړي چې ته د الله رضا ترلاسه کړې. په دواړو محبتونو کې فرق دی. زه دا غواړم چې زموږ آخرت الله ښایسته کړي، زه دا غواړم چې ابدي ژوند زموږ ښایسته شي، زه دا غواړم چې موږ الله ته نږدې شو. او که موږ الله ته نږدې شو نو الله به زموږ د دنیا هم ښایسته کړي او زموږ د آخرت به هم ښایسته کړي. که ته دنیا کې هم ترقي غواړې که نه، نو لږ ساعت مخکې ما دا ووایي چې د دنیا نظام چلوونکی هم الله دی. که ته مالداري غواړې نو الله رب العزت په سورة النجم کې وایي وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. هماغه یو رب دی چې هغه غریبي راولي او هماغه رب مالداري راولي. که ته دا وایې چې ته مالداره شي که نه، نو دا د هغه رب په لاس کې ده. که ته ورته نږدې شوي تا له مالداري به هم درکړي. ستا دا مسلې چې ته وایې ډېرې دي دا دې حل شي، دا یوازې په دې نه حل کېږي چې تا صرف دنیا ته مخه کړې ده. دنیا او سره د دې چې ستا د خپل رب سره تعلق یې، ځکه چې د دې هر څه چابي د هغه په لاس کې ده. قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. الله د باچایانو باچا دی چې چا له وغواړي باچایي ورکوي، د چا نه اخلي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. او عزت ورکوونکی هم الله دی، ذلت ورکوونکی هم الله دی. بیدک الخیر، ټول خیر د الله په لاس کې، ټول خیر د الف نه د یا پورې چې کوم خیر ستا په ذهن کې راځي که نه هغه د الله په لاس کې. دا رب چې دې نه راضي کړی که نه هېڅ خیر تا ته نه میلاوېږي، هېڅ خیر تا ته نه میلاوېږي. نو که یو سړی دنیای مخې ته ساتلي که نه، زه هغه ته دا وایم د دې رب سره تعلقات جوړ کړه، دنیا به دې هم ښایسته شي. نو زه دا غواړم چې په دې لږ وخت کې ډېر څه تاسو ته بیان کړم. او زه دا غواړم چې د دې یو څو خبرو د لاسه الله رب العزت موږ وبخي. زه دا غواړم چې د یو څو خبرو د لاسه که موږ بېلارې شوي یو چې نیغې لارې ته راووړو، د یو څو خبرو د لاسه زه غواړم که موږ په نیغه لار روان یو چې ښه به مضبوط شو. زه دا غواړم که په موږ کې څه کوتاهۍ چې هغه موږ وینو د ځان نه لرې کړو. زه دا غواړم چې زموږ نه غلط رسمونه رواجونه چې د شریعت خلاف وي، چې پکې ظلم وي ناروايي، چې هغه زموږ نه ختم شي. زه دا غواړم چې موږ په دین او دنیا کې ترقي وکړو. زه غواړم چې د پښتن بچی هغه د الله په دین باندې، په صحیح دین باندې، په قرآن او حدیث باندې پوه شي. صرف دغه یو مقصد دی. نو خبره ما دا کوله چې پوره کال تیر شو او هر څه لیکلی شوي دي، بدیانې هم او نیکیانې هم، او د دې رب سره لیکلی شوي دي چې هغه د چا سره زیاتې نه کوي. نو نیکي تا نه ده کړې، په تا پسې نه لیکلی کېږي. ما دلته تاسو ته فایده ذکر کول. زمونږ بعض خلک اکثر دا وایي زما پلار داسې و، زما نیکه داسې و، هغه به دا کارونه کول، هغه دا علم کړی و، هغه به داسې کول، او دې ته پروت یو په خپله ښه بد عملی. نو که ته به دې ته به پروت یې چې د بل نیکي به په تا پسې حسابېږي، نو دا ته به غلط سوچ کې پروت یې. ها، په یو حال کې حسابېږي چې ته یو چا ته د نیکۍ لار وښیې که نه، او هغه په هغه لار روان شي، نو ته د هغه سره الله رب العزت چې هغه له ثواب ورکوي، تا له ورسره هم درکوي. ولې؟ ځکه چې تا ورته دا لار ښودلې ده. خو داسې چې ما ډډه لګولې ده ځکه چې زما پلار دیندار و، نو خو هغه ځان له دیندار و. کل نفس بما کسبت رهینه.
الله قرآن کې وایي د قیامت په ورځ به هر نفس په خپلو اعمالو کې راګیري. په دې خو کار نه کېږي چې زما پلار دیندار او زما نیکه دیندار، او چې کومه بدي دې نه ده کړې که نه الله یې په تا پسې نه لیکي. هغه رب به په تا پسې بدي څه ولیکي او تا نه ده کړې. کوم رب چې قرآن کې الله وایي که د قیامت په ورځ څوک زما مخې له راغی او بدي یې راوړه او توبې ترې نه یې ویستي او الله ورله بار بار موقع ورکړي دي، ده بیا هم توبه نه ده ویستې، نو د دې یوې بدۍ حساب یوه بدي ده. او که چا نیکیانې الله وی راوړي که نه نو یوه نیکي 10 چنده او زیاتېږي به 200 چندو ته او د هغې نه هم زیاته. دا رب به په تا پسې یو بدي ولیکي او تا به نه یې کړي. هغو تا ته موقع درکوي وی د الله بنده توبه وباسه، واپس شه چې دا ګناهونه دې معاف شي. په دې یو سړی توبه نه وباسي، دا سختي چې راځي دې سره هم ګناهونه معاف کېږي. الله اکبر. یعنی ته خو الله ته نه واپس کېږي، ته خو توبه نه وباسي، رب العزت ته په زور دا ګناهونه معاف کوي. دا رب په تا پسې ګناه هسې ولیکي. حدیث کې راځي وی کله په یو بنده باندې سختي راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي او وی دې الله ته مخامخ شي په داسې حال چې د دې ګناهونو نه بلکل صفا شوی، په دې سختو سره، په دې بیماریانو سره، په دې قرضو سره، په دې سوچونو سره الله رب العزت تا نه ګناه رېجوي. دومره مهربان رب هم چې دی دلی. یو حدیث کې راځي ډېر ناشنا حدیث ته زه اکثر د ملګرو ته درسونو کې بیانوم هم. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي چې یو بنده څه شی ترې ورک شي، مثال لکه جیب کې تا سره موبایل پروت و او هغه موبایل تا نه لږ ګډوډ شو. څنګه ګډوډ شو؟ هلته دې پرېښودی، دلته دې پرېښودی، لږ ساعت له په تا باندې ګبراهټ راغی. چې شو دا ګبراهټ؟ رسول الله وسلم وایي چې په یو بنده باندې دا ګبراهټ راشي الله ته دې د لاسه ګناهونه رېجوي. دا معمولي ګبراهټ نه دی، معمولي. تا سره جیب کې دلته قلم پروت و، پن د سره پروت او هغه پن تا نه لږ ورک شو. ورک داسې نه شو چې بلکل ورک شوی نه ده، خوا او شا کې پروت دی، خو دا لږ ساعت له ته پن چې شو، دا لږ ساعت له چې ته ګډوډ شو که نه الله دې د لاسه ستا نه ګناهونه رېجوي. دومره مهربانه رب دی. عدل د الله او انصاف د الله دی. نه په تا پسې هغه ګناه لیکي چې تا نه ده کړې، او دایم انصاف دی چې په تا پسې هغه نیکي نه لیکي چې تا نه ده کړې. قیامت په ورځ به یو عملنامه راښکاره کېږي. په هغه عملنامه کې به دا کال وي دا کوم چې موږ تېر کړو، دا 2025 سره د ګناهونو او سره د نیکیانو. او الله رب العزت په قرآن کې دا خبره ذکر کړې وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه. الله وی د هر انسان په سټ کې دغه عملنامه پرته ده. اوس یو سړی به تپوس کړي چې د عملنامه په رښتیا سټ ته ځوړند دی، موږ خو چېرته نه دی لیدلی. نه، سټ کې ځوړند مطلب دا ده چې د نه جدا کېږي نه. دا موږ عامو خبرو کې هم وایو وی دا شی دی د ځان سره داسې ګرځوي، موږ وایو سټ ته یې اچولی دی، او دا پلانې وایي د ده د سټ دا نه ده. مطلب دا دی چې جدا کېږي ترې نه. مطلب یې دی دا عملنامه الله وایي نه جدا کېږي. وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. او قیامت پر ورځ الله وایي هر انسان ته به د هغه عملنامه راوویستی شي، داسې کولاو به پرته وي ښکاره. اقرأ کتابک، الله به ورته وایي دا خپله عملنامه په خپله ولوله، بل څوک به نه لولي، هم ته به یې لولي. چې ته د الله عدل او انصاف ویني، چې ته دا ویني چې الله تا سره زیاتی نه دی کړی، چې ته دا ویني چې دا کارونه هم تا کړي دي بل چا نه دي کړي. اقرأ کتابک کفى بنفسك اليوم عليك حسیبا. الله وی نن ته د خپل ځان سره حساب کولو له پوره ځان ته به خپله حساب وکړه. دا تا چې څه کړي دي دا لایق د دې دي چې ته به جنت ته لاړ شي. دا کوم ګناهونه چې تا کړي دي هسې څه امید دی دې نه باشتي چې الله رب العزت به تا معاف کړي. نور پکې څه نشته، مقصد دی دغه عملنامه چې د قیامت په ورځ به الله رب العزت ما او تا ته ښیي که نه، په دې کې دا کال به مې دا کوم چې تېر شوی دی، په دې کې چې کومې نیکیانې وي کومې بدیانې دي هغه ټولې وي.
الله رب العزت قرآن کی وی ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. انسان ته په هغه ورځ یعنې آخرت کې د هغه څه خبر ورکړی شي چې څه مخکې ده لیږلي دي او څه یې شاته پرېښودي. هغه تا چې څه مخکې لیږلي دي د آخرت دپاره هغې به پته ولګي. زمونږ په دې تېر شوي کال کې زه به ځان له جواب ورکړم ته ځان له ورکړه هسې ته آخرت له به د یو کال کې څه لیږلي دي. هسې سوال د نه کوم جواب به یې ځان له ورکړي. ستا په دغه اعمالو یقین شتي په دغه عباداتو د تا چې په دې یو کال کې کړي دي چې الله به په دې راضي شوی وي ځان له به جواب ورکړي خو لازم به جواب ورکړي. سوال زما ستا نه دا دی د یو کال کې چې تا کم اعمال کړي دي جنت ته د تلو لایق دي. سوال دا دی د یو کال کې تا به دومره ګناهونه خو نه یې کړي که نه چې جهنم ته پې ورسي. سوال دا دی د یو کال کې خو به تا داسې څه نه یې کړي چې الله پې ناراضه کېږي. سوال دا دی د یو کال کې خو به تا د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف ورزي خو نه یې کړي که نه. او سوال او سوال او په سوال پسې سوال او دې ته حساب وایي. نو درېیمه خبره دا شوه چې هوښیار مؤمن هغه دی چې هغه د ځان سره حساب کوي. دا اوس درېیمه شروع شو. هوښیار مؤمن څوک دی چې د ځان سره حساب کوي. الله قرآن کې وایي ګوره یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. اے ایمان والو د الله نه ویریږئ. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. او هر نفس تی دا وګوري چې سبا له څه لیږلي دي. هر نفس تی دا وګوري چې سبا له څه لیږلي دي. سبا نه مراد هغه قیامت دی. دا هر نفس چې وګوري سبا له څه لیږلي د هغه حساب کتاب دی د ځان سره. ډېر هغه انسان ته زه کم عقل ویمه چې د دنیا په حسابونو کې پروت دی او دې حساب ته چېرته سوچ نه دی تللی چې دی په آخرت کې تاواني دی که دی کامیاب دی. چېرته دا حساب یې نه دی کړی چې الله به راضي او که الله به ناراضي. دا حساب یې چېرته نه دی کړی. د مؤمن شان دا دی چې دی لږ ساعت لږ کیني او د ځان سره حساب کتاب کوي. او ځکه د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه مشهوره خبر هغه دا ده وی حساب وکړئ د ځانونو سره مخکې د دې نه چې الله د سره حساب وکړي. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا. او ځان وتلئ مخکې د دې نه چې په آخرت کې وتللی شي. وی د نن حساب اسان دی د سبا هغه ګران دی. ولې عمر دا وی چې نن حساب اسان دی سبا ګران دی؟ نن اسان په دې دی چې که چېرته په دې حساب کې زموږ څه کوتاهي راووته نو موږ سره موقع شتي چې دغه کوتاهي د ځان نه لرې کړو. نو حساب دلته اوس څه شو؟ اسان دی. خو که الله یې د سره کوي نو بیا ډېر ګران دی. هلته ولې ګران دی؟ بیا ما تا سره بله موقع نشتي. موقع صرف یوه ده. تو یو موقع الله نه ده راکړې. د دې دنیا د امتحان د هغه امتحان دی که نه کله چې موږ به سبق وی دا مرحله به په ډېرو تېره شوي په یونیورسټیانو کې په سکولونو کې په مدرسو کې په جامعاتو کې بعض مادې به داسې وي بعض سبجکټونه به داسې وو چې موږ ته به استاد ووایي په دې کې که پیل شوې نو دویم پیر دله دا پرچه ده. نو بیا به موږ سهار ماښام یو کړی او دې له به هم تیاری کوو ځکه چې ذهن کې هم دا ده چې بله موقع بیا نشتي. او په کم کې چې موږ ته پته و چې بیا راله موقع راکوي نو داسې ګزاره حال کار به موږ روان کړی. ولې ځکه چې موږ بله موقع هم شتي. د دې دنیا دا پرچه او امتحان چې کم دی که نه په دې کې بله موقع نشتي. یو پیر که ته دې سوچ کې چې بیا به راځم د قبر نه دې پیر له خیر دی خپله منماني کوه خپله بېدیني کوه بیا به راځم نو ما ته پته نه شي چې ته په کوم سوچ کې پروت یې. زه بیا تا څنګه پوه کړم چې انبیا او نیکان خلک بیا دنیا ته نشي راتلی. ما ورته څوک وي چې بیا به دنیا ته راشو؟ یو موقع ده یوه. عمر رضی الله عنه وی نن حساب وکړه نن حساب اسان دی.
سبا حساب ګران دی. لږ ما ورته به کینو ځان له ما کې کمی دی، زه د الله نه لرې یم که نږدې یم؟ یاره زه خو د الله نه لرې یم. اوس ما سره موقع شتي ګوره ها، زه به ځان الله ته نږدې کړم. خو ګوره دا موقع هم داسې نه دی، یو خبره ته وکړم، دا موقع هم داسې نه دی چې کال بعد موقع ما سره فی الحال ده، فی الحال ده. ګورې هم په دې وخت کې ده، زه تا ته دا هم نشم ویلی چې منټ بعد ده. دا هم یاده که ګورې زه به دینداره شم، دینداري به شروع کړم، صحیح ده کوتاهي شتي، دینداري به شروع کړو، خو چې راګیرم کله سپینه شي او په ویښتو کې سپین ولګي نو دا خو څه فایده یې ونه کړه. ولې فایده ونه کړه؟ ځکه چې ته ماله دا ګرنټي نشي راکولی چې د ویښتو د سپینېدو پورې به ته ژوندی. که ته دا وایې چې کال بعد، نو ته دا ګرنټي ماله نشي راکولی چې کال بعد به ته ژوندی. که ته دا وایې چې په ملک کې، نو ته دا ګرنټي ماله نشي راکولی چې په ملک کې به ملک ته به ته ورسې او یا به هلته تا ته موقع میلاو شي. دا ماله ګرنټي څوک نشي راکولی. نو چې نشي راکولی نو موقع موږ سره فی الحال ده، وس ده. لږ کښېنه زما مونځ څنګه دی، ما چې دا یو کال تېر کړو ځکه زما مونځونه څنګه وو، د جمعې سره مونځ زما څنګه دی، زما په مانځه کې خشوع څنګه ده، زه په اذکارو کې څنګه یم، زه په زکات ورکولو کې څنګه یم، زه د قرآن په تلاوت کې څنګه یم، د قرآن سره زما ژوند څنګه دی. دا ډېره د سوچ خبره ده. موږ یو د ډېر افسوس سره دا خبره کومه، موږ هغه قوم یو چې موږ د قرآن نه ډېر لرې تللي یو، ډېر لرې موږ د قرآن نه تللي یو، ډېر لرې. هغه کتاب چې هغه د خوشحالو کتاب، هغه کتاب چې هغه د سکون کتاب دی، هغه کتاب چې هغه ستا دنیا پې م الله ښایسته کوي او آخرت پې م ښایسته کوي، هغه کتاب زموږ نه پاتې شوی دی. قرآن د ډېرو نه شاته پاتې شوی دی. د هغې ځای هغه اوس موبایل ونیولی دی. اوس زه تا نه دا تپوس کومه، که زه تا نه دا تپوس وکړم چې ته د ورځې موبایل څومره ګوري او ته د ورځې قرآن څومره ګوري، فرق به یو سړی وي چې ډېر زیات دی. خو که جواب تا ته داسې راشي چې فرق نه، په ما خو هفتې هفتې تېرې شوي دي، ما قرآن له رااګستی نه دی، دا سړی هم راشي په موږ پسې موږ ته وایي زما په ژوند کې سکون نشته او خوشحالي نشته او ما ته مسلې دي او ما ته غمونه دي. زه تا ته دا وایم چې هغه کومه چې د خوشحالۍ سرچینه ده ته هغه پرېښودې ده، هغه کوم کتاب سره چې الله رب العزت ستا ژوند ته سکون راولي، ته هغه کتاب شاته ګزار کړی دی، پرېښودی دی. او الله په قرآن کې څه وایي؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله وی د مؤمنانو زړونه دمه کېږي، په ارام کېږي، په سکون کېږي د الله ذکر ته، او د الله په ذکر کې قرآن راځي مخکې، نو زړونه په ارام کېږي. په قرآن سره موږ هغه کتاب پرېښودی دی. سوال دا د هغه حساب کتاب کې هسې تا په دې یو کال کې قرآن څو پیرې ختم کړی دی؟ او زه امید به ساتم، خبر به د امیدي نه امیدي به نه کوم چې کم سے کم خو ما ته دا کسان ووایي چې موږ یو پیر ختم کړی دی، کم سے کم. جی ماشاءالله. الله رب العزت ته د کومو ملګرو چې الله ولا توفیق ورکړی دی او د یو نه زیات ختم کړی، الله دې ولا مزید توفیق ورکړي. خو چې څومره بدبخته به وي چې غلی ناست دې ټیم کې او ځان ملامته کوي. ته ما نشي ملامته کولی، یو سړی زما پسې راپاشي چې ستا د لاسه ما نه دی ویلی، یا خپل پلار ته وایي یا مور ته وایي یا الله لره ملامته کوي. الله تا نه قرآن بند کړی دی؟ الله ته بند کړی نه، تا په خپله ځان بند کو، جو الله د بیا توفیق هم درنه کو. د عبادت توفیق الله تعالی کله درکوي چې ته په خپل هم څه تګ ودو کې خو یې که نه. دا بعض موږ ته څه وایي چې میلاو شي، شیخ صاحب دعا کوه،
نو زه به تشې دواګانې کوم او ته به په دنیا پسې منډې وایې. ته به په منډه کې کوشش کې به د الله د راضي کولو او بیا ورسره د ووایه دعا کوه نو مزه به وکړي، کار به دې روان شي. چې کله ته کوشش نه کوې د قرآن د راغستو نو الله هم ګوره تا له توفیق نه درکوي. الله ډېر غیرتي ذات دی. ګوره هسې دنیوي مثال دره درکړمه. دنیوي یو سړی نه غواړي چې ستا کور ته راشي، تا ته یې ویلي دي او خلکو ته یې ویلي زه د کور ته نه ځم او زما نه لګي، ته به په زور راولې؟ نه راولي. ولې؟ ځکه چې ته که دی په زور راولي نو ته په دې کې خپله بېعزتي محسوسوي. چې یاره دا سړي زما سره نه لګي، زما کور ته نه راځي، زه له ولم چې ته پورې ختم. نو چې ستا کله د الله رب العزت د دین طرف ته توجه نه او ته د الله د عبادت نه لرې تښتې، د الله د کور نه لرې تښتې، د الله د کتاب نه لرې تښتې، الله هم ګورې تا له توفیق نه درکوي. الله به دله توفیق کله درکوي چې کله ستا په زړه کې هم دغه طرف ته توجه وي. ستم غواړي چې ما وکړه، الله به درته اسانه کړي. تاسو د اخرني لنډي صورتونه خو به ډېرو ملګرو ته یاد دي. سورت الشمس کې الله رب العزت، سورت اللیل کې الله دا خبره کړې ده فسنیسره للیسرا. کوم سړی چې نیک عمل کوي الله وایي موږ دته د دین لار اسانوو. د سهار منځله په دې ژمي کې د سهار دا مونږ ډېره مزه کوي په دې ژمي کې. هسې خو هم سهار مونږ ډېر خوند کوي خو په دې ژمي کې څه بل شان خوند. په دې ځای کې د پته لګي د انسان د ایمان او چې دی څومره اوبو کې دی. دوه کسان یو ځای اوسېږي انډیوالان دي او یو شان جمع دی. دا یو راپاسي په دې یخ اوبو اودس کوي او راځي په دې یخ سیلۍ کې په دې توره تیاره کې دا بل نه راپاسي. فرق څه دی؟ فرق زه درته وایم که نه، د یو له الله توفیق ورکړی دی بل له یې نه دی ورکړی. نو بیا به ما ته یو کس ووایي چې دا خو والعیاذ بالله الله ته د ظلم نسبت نه شو، دا خو الله په خپل هغه له توفیق نه دی ورکړی او دله یې ورکړی. نه، دې کم یو له چې توفیق ورکړی دی دی د الله طرف ته روان و، دی بل ځان لرې کړی دی د الله نه، نو هغه ته توفیق په دې نه دی میلاو شوی. الله چا سره ظلم نه کوي. ته ګوره تا اراده کړې وه د کومې ورځې نه چې تاسو د دې پروګرام په باره کې تاسو پوسټر ولیدو یا اعلانونه وشو په جوماتونو کې چې پلانې به راځي او درس به او بیان به، ستا زړه کوو چې زه به ځم. ستا زړونو کې د هغه وخت نه وه که نه موږ به بیان اورو، موږ به ځو، رب العزت توفیق درکړو. خو چې یو سړی وایي چې زه نه اورم دین، زه دیني مجالسو کې نه کښېنم، الله داسې هم نه کوي چې چا ته زنځیر واچي او په زور یې راکاږي دلته یې راولي. دا خبره یاده کړي. سوال زما تا نه بیا هم پاتې شو، تا په دې تېر شوي کال کې قرآن څومره ویلی دی؟ تا په دې تېر شوي کال کې لږ حساب کوو د ځان سره، هسې تا به په تېر شوي کال کې د الله دپاره څومره مال لګولی؟ تا به په دې تېر شوي کال کې د څومره مظلومانو مرسته کړي؟ په دې تېر شوي کال کې تا د څومره یتیمانانو، د کمزورو، د کونډو، د غریبانانو دې تپوس کړی؟ تا په دې تېر شوي کال کې دین څومره زده کړی دی؟ تا په دې تېر شوي کال کې څو عمرې کړي دي، څو دې سجدې لګولې دي، څومره یې دعاګانې غوښتې؟ دا ټول سوالونه دي. دې ته هغه حساب کتاب وایي. چې عمر بن خطاب رضی الله عنه وایي نن یې وکړئ نن اسان دی، سبا به څه سبا به ګران وي. زه درته یو قصه ذکر کوم او سوچ وکړئ کې ډېر په توجه یې واوره. ما په یو کتاب کې دا قصه لیدلې وه د بعضو سلفو نه د دین د مشرانو نه نقل شوې، د سلف صالحین، صحابه کرام، تابعین، هغه زمانه کې. وی په دې سلفو کې او د دین په دې مشرانو کې یو کس کېناستو او د ځان سره حساب شروع کړو چې ما به څه کړي. نو چې کله هغه حساب شروع کړو نو اول یې د خپل عمر حساب وکړو نو عمر د هغه 80 کاله، عمر یې 80 کاله و. خو زما عمر خو 80 کاله دی. بیا یې د دې 80 د ورځې حساب کړي، 80 کاله کې څو ورځې راځي؟ نو په 80 کاله کې تقریبا 1521 ورځې راځي، کم و زیات. او بیا که د حساب بعض کلونو حساب که ته د هغه میاشتو په دغه وکړي چې کمې میلادي دي نو فرق به پکې راځي.
بیا که ته اسلامي میاشتې حساب کړي نو په ورځو کې به فرق راځي، خو دا تقریبا شمار دی. مقصدي خبر هغه دا دی چې سره پاسه 1500 په کال کې که نه، په کال کې څو ورځې دي؟ 315 نه 315 یقیني پوره نه دي، اسلامي حساب کې ډېرې کمیږي، دین هم کمیږي، خو موږ به 315 315 به ووایو. 315 ضرب شپېته موبایل چا سره نشي حساب وکړي؟ یوویشت سوه ما ته اوس کې د حساب بدلېږي. ګور دلته د حساب چې کوم کړی دا اسلامي میاشتو حساب دی، فرق پکې راځي. ښه الغرض موږ به دغه حساب وکړو چې کوم په دې واقعه کې ذکر دی. وی کله چې هغه د 80 کالو حساب وکړو نو ټولې شوې 2,500 عفوا زه پکې خطا شوی 2,500 ورځې شوې، ما 1500 ذکر کړی، ټولې شوې 2,500 یا کم او زیات. وی چغې کړې وی چې یا ویلتا دا خو زه غرق شوم، زه تباه شوم. ولې؟ وی زه به 21,000 زه په دې حساب کې خطا شوی وم ډېر، دغه روز صحیح موږ ته ویلي 21,000 که نه 21,600 21,000 نه 21,000 زما سبقت لساني شي 21,000 دا کم او زیات به تلر کو 21,000 به حساب. وی هغه چغې کړې وی خوا کې ملګري ورته وي چې څه چلو شو، هسې حساب مې کوو 80 کاله 80 کالو ورځې 21,000 که زه الله ته مخامخ شم او ما د ورځې صرف یوه ګناه کړي نو 21,000 ګناهونو سره به الله ته مخامخ کېږم، 21,000 ګناهونو سره چې ما یوه کړي. هسې موږ د ورځې څو ګناهونه کوو، موږ د ورځې څو پیرې د الله نافرمانیانې کوو. ته د بیا هسې په دې خپل عمر حساب که تقسیم کړه او دغه حساب راوباسه چې 80 کاله عمر 21,000 ورځې شوې 21,000 ګناهونه، الله اکبر 21,000 ګناهونه، دی به په دې سره الله ته مخامخ کېږي. نو د خپل ځان سره حساب وکوي. بله خبره هغه دا ده په دې موقع باندې ډېره اهمه، هغه دا چې هسې چې شوي دي هغه شوي دي. زه غواړم چې موږ دا نوی کال د یو نوي امید سره شروع کړو. هغه امید دا چې الله به موږ بخي، موږ به الله ته واپس کیږو. زه غواړم چې دا نوی کال موږ داسې شروع کړو چې د کال په دې اوله کې موږ الله ته واپس شو، موږ توبه وباسو او د توبې دروازه هغه کولاو دی. داسې مهربانه رب دی زمونږ چې دا دروازه یې موږ ته کولاو ساتلې ده. دا هغه وخته پورې چې دا ستا ستا دې مرۍ ته راورسي که نه د توبې دروازه تا ته کولاو ده. نو بیا موږ ولې لیټ کېږو؟ ولې دا قصه سبا بل سبا ته پرېږدو؟ راځئ د نن نه د دې شپې نه یو نوی ژوند شروع کوو، داسې ژوند چې په هغې کې به د الله بندګي، داسې ژوند چې په هغې کې به د الله نافرماني نه وي، داسې ژوند چې په هغې کې به دوکې دړاکې نه وي، داسې ژوند چې په هغې کې به دروغ خیانت دا به پکې نه وي، داسې ژوند چې په هغې کې به نشې تماشې نه وي، داسې ژوند چې په هغې کې به ظلم نه وي، داسې ژوند چې په هغې کې به پیر پرستي، قبر پرستي، تعویذونه، باباګان، درګاهونه، دربارونه دا به پکې نه وي، داسې ژوند چې په هغې کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم پسې تګي، د هغه په قدمونو پسې به تګي، داسې ژوند چې په هغې کې به د مور پلار سره ښه کولي، داسې ژوند چې په هغې کې به د خپلوانو، د بچو، د ملګرو، د مشر او د کشر حق ادا کولي، داسې ژوند چې په هغې کې به موږ کوشش کوو چې د الله دا دین یې زده کړو، داسې ژوند شروع کوو چې موږ پکې د ځان نه د جهالت ختم کړو، غلط رسمونه، رواجونه چې څه دي هغه د ځان نه ختم کړو، داسې ژوند چې الله پکې راضي کړو. او الله په قرآن کې وایي وتوبوا إلى الله جميعا، الله وایي واپس شئ ټول الله ته. موږ سره موقع ده ګورئ د الله شکر وباسئ چې دا ساه ګوره ستا دې بدن کې کته به راکېږي. او حدیث تاسو به اورېدلی د ډېرو علماو نه، رسول صلی الله علیه وسلم وایي اغتنم خمسا قبل خمس، 5 خبرې د 5 نه مخکې غنیمت وګڼه، 5 د 5 نه مخکې غنیمت وګڼه.
یوې ذکر کړې ده رسول صلی الله علیه وسلم یو خبره دا ذکر کړې ده روغ صحت د بیماری نه مخکې غنیمت وګڼه چې صحت دې روغ دی که نه دا غنیمت دی نن ته ګورې د الله بندګي کولی شي هېڅ پته د سبا نه لګي په کټ کې به پروت وي بیا به د خوځېدو نه یې ګورې ته چې نن صحت دې روغ دی او ته منزله نشي راتلی ستا څه خیال دی چې کله ته په امسا باندې ګرځې او کله ته په کټ کې بلکل پرېوتې بیا به راځي نن ما تا سره موقع ده ولې ځکه چې صحت روغ دی دا غنیمت وګڼه دویمه رسول صلی الله علیه وسلم وایي ځواني د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه ډېر بوډاګان په دې جومات کې ناست ته به جومات ته ورشي که نه اکثر په دې اولني صف کې که خیال هم کړی نو بوډاګان ناست د دې بوډاګانو د زړونه د کتوري دوی کله یو ځوان ته وګوري خوا کې ورسره ولاړي که نه او د سجدې لګوي او د رکوع لځي او داسې په ارام کیني او پاسي د ده د زړه نه یو الله خبر دی ارمان وایي چې دا ورځې الله به ما راوستی یا ارمان چې په دې زمانه کې مې دغه څه کړی وی دا اوس چې کول غواړم نن که ته ځوان یې که نه ستا په بدن کې طاقت دی دا ځواني د الله د دین کې استعمال کړه دا ځواني په هغه څه کې ولګوه چې په څه الله راضي کېږي دا ځواني په فحاشۍ کې په ټیک ټاکو کې په فیسبوکو کې په ګناهونو کې مه ضایع کوه دغه یو ځواني ده ګوره بیا ځواني نه راځي ګوره څومره خوشبخته به یا هغه سپین ږیری بابا چې ته دې تپوس وکړي چې باباجي هسې د دې خپلې ځوانۍ په باره کې څه ویه چې تا تېره کړې ده او دې جواب کې تا ته دا ووایي چې زه پرې راضي یم زه پرې خوشحاله یم امید مې دی چې الله به ما وبخي څومره خوشبخته دی هغه بل څه وایي ما پکې داسې څه کړي نه دي چې ما پې الله راضي کړی یا زه پکې الله ته نږدې شم او دا موقع بیا نه راځي څومره لوی تاوان کې دی پرېوتی دی نن که ته ځوان یې که نه نو ګورې ځواني یو پیر راځي بیا نه راځي مونږ خو دا خبره یې زده کړې ده یاره وي ځوانان یي د مزدورو دپاره دا خبره صحیح ده ځوانان یي د مزدورو دپاره دنیا دا منډې دا ځوانان وایي دا جنکۍ نه وایي د دنیا دا منډې دا سړي وایي دا ښځې نه وایي خو که موږ داسې ووایو چې ځوانان الله پیدا کړي خپل بندګۍ لري او هم د دې ځوانانو ذمهواري ده چې دنیا دپاره به منډه وایي صحیح جمله دا ده صرف یو طرف ته ځوانان خو جو بس دي د مزدورو دپاره او ځوانان خو جو دي د مزدورو دپاره بل طرف ته هم سوچ کوه صرف مزدوري نه ده صرف خوراک او څښاک نه دی د دې نه اخوا نوره بله ګټه قیصه ده الله سره ملاقات دی الله ته مخامخ کېدلي درېیمه خبره رسول وسلم کړې ده او دا فارغه وخت غنیمت وګڼه د مصروفه کېدو نه مخکې نن ته فارغه یې که نن ګوره تا سره ټیم و د دې بیان د اورېدو ته رالي هغه فارغه وخت د غنیمت وګڼو سبا له کیدی شي دقه شان مجلس خو تا ته پکې بیا وخت نه میلاویږي چې ته پکې کښېني کیدی شي ته په یو کار کې مصروفه یې کیدی شي ته بل ملک ته تللی کیدی شي ډېرې مسلې فارغه وخت مه ضایع کوه نن سبا خو فارغه وخت دپاره پوره ځای میلاو شوی دی کوم ځای دی تاسو وایئ موبایل فارغه وخت مکمل موبایل دی تللی دی زموږ نه وخت او دې موبایلو کې یو اپشن راوتی دی کیدی شي بعضو کې نه خو دې چې داسې ښه کمپنۍ والۍ ښه کوالټۍ والۍ په یې کې شتي دې سیټینګ ته چې ورشي که نه نو په دې کې تا ته دا هم ښیي چې ته موبایل څومره استعمالوې هسې په دې خو یو نظر واچوه چې نن لاړې لږ یو نظر به پرې واچې چې ته د ورځې څومره استعمالوې ته هفته کې څومره استعمالوې ته په میاشت کې موبایل څومره استعمالوې بیا به تا ته پته ولګي چې ته څومره ګټه کې او څومره تاوان کې که دغه فارغه وخت ما ورته د الله د دین دپاره لګولی د الله دا دین هم پرېږده ځه یو سړي د الله د دین سره نه لګي والعیاذ بالله کم سے کم دا فارغه وخت په داسې دنیا کې لګولی وی چې تا ته خو څه ګټه میلاو شوی وی که نه الله رب العزت خو موږ په دې نه رانیسي که موږ د دنیا دپاره څه منډه کیو الله موږ هله رانیسي چې د دنیا منډه موږ د آخرت تېر کړي زه تا ته دا وایم که په دې فارغه وخت کې دین نشي ګټلی نیکیانې نشي ګټلی نو کم سے کم دنیا خو پکې وګټه که نه
څه فایده خو وکړه که نه سراسر په تاوان کې څه روان د شپې چې دا بعض ملګري راشي د خپلو ځایونو ته موږ ته قصې رارسي بیانېږي خلک یې راته وایي موږ لیدلي دي او د دې ځای نه دی موبایل ته پرېوځي او پرېوځي خپل خوب هم خراب مونځ هم خراب صحت هم خراب پیسې هم خراب د هغې د لاسه بیا دی په نقصانونو ته ګوره کیدای شي دی په یو فحاشۍ کې پرېوځي دا هم یو مرض دی او ما خو کیدای شي ووي یقیني په دې نه یم ځکه چې لږ خلک چې الله ساتلي دي د هغې د لاسه کیدای شي او ښه دا درته وایم لږ خلک ګوره ډېر ځوانان او د ځوانانو دا ټکی به لرکو د افسوس سره ته ووایم بوډاګان پکې هم دي د دې موبایلو د لاسه په فحاشیانو کې اخته دي غلطې رابطې غلط تعلقات غلط فلمونه غلط تصویران فحش کارونه د هغې یو جړل هغه د موبایل غلط استعمال دی زه غلط ټکی ورسره وایم ځکه چې موبایل د نن سبا ضرورت دی دا څوک نشي ویلی چې یاره دا شی بلکل غاړې ته که که بلکل د غاړې ته کو ته د دنیا سره ژوند څنګه تېروې ته به دنیا بیا به مشرق ته ته به مغربي خو زه تا ته دا ویم استعمال یې که خو غلطې مه استعمالوه استعمال یې که یا پې دیني فایده وکړه د آخرت او یا د دنیا فایده پکې وکړه خو چې ته پروت یې ټیک ټاک ته او دا ویډیوګانې دي او خلک لګیا دي من ګډۍ را ګډۍ هوښیار سړی هغه دی چې څوک یې ګډولی را ګډولی نه شي لکه اوس یو کس ویډیو ته پروت دی په دې ویډیو کې ډرامه روانه ده اتفاق شوي ویډیوګانې دي او دی ورته پروت دی کله ورته جاړي کله ورته خاندي په ژړا شو ډرامې ته جاړي پروت دی یاره وایي دې رانه زړه وړی دی دې ډرامې زه تا ته څه ووایم زه خو وایم چې ستا ډېرې ته درشم لاسنیوی راته وکړم لاسنیوه والله چې لاسنیوی راته وکړم په خپله ته وایې دا ډرامه ده هغه ستا په عقل پورې خاندي هغه ستا په دماغو پورې خاندي ته لګیې پیسې دې پکې ور اچولي دي نېټ باندې پیسې ته تباه کوې او دې ته پروت او دا جي پلانې دی او دا جي پلانې دی او دا پلانې ټیک ټاکر دی او دا پلانې فیسبوک والا او دا پلانې یوټیوبر دی تاله پکې روپۍ پیدا نه درکوي روپۍ د ځان نه لیوني مه جوړوئ خپل آخرت ته سوچ کوه خپلې دنیا ته سوچ کوه دا جي پلانې او د پښتنو بیا ما یو بیان کې ویلي وو څه والله د خپل قوم ته سوچ وکړم کله کله سخت افسوس راشي د دې ډېرې مینې د محبت ته لاسه ځکه چې د قوم کې زه یم د قوم نه یم دا زما قوم دی د نورو قومونو هیروګان تاسو به لیدلي هغه یا مشهور عالم وي یا به ډاکټري یا به انجینیري یا به غټ تاجري یا به غټ ساینسداني یا به غټ سیاستداني زمونږ راشه زمونږ د پښتنو هیروګان وینه لیونې یا به لیونې یا به ډمي یا به دروغجني یا به معذوره معذوره هم زمونږ هیروګان دي او هغې ته به پراته وي دا د پلاني ویډیو ده او د پلاني ده او پیسې پې تباه کوه بل ورځ راته یو ملګري ووایي موږ قسیم کې زما یو ځای کې پروګرام ما ته یې وی یو کار به وکړي دې خلکو ته به یو نصیحت ډېر وکړي نن سبا وي بله قیصه راوتې ده ما یې څه ده وي په دې ټیک ټاکو کې مقابلې کېږي هغو ته به ته ګفټونه ورکوې د هغه ګفټونو نه پیسې بیا جوړېږي او ته به هلې په پیسو باندې ما ته وایي که په دې خبرو کې تباهي وشو زموږ د پښتنو غریب سړی وایي غریب سړی بچو له رزق پیدا کوي لګیا دی یو 2 روپۍ پیدا کوي دی به راشي په هغې باندې به ګفټونه والي هغه بیا یو ټیک ټاکر له ورکوي چې هغه یې د دې بل نه وګټي سبا سهار چې بیا ته راپاسې بیا در کور ته بنډلې راولېږي که نه رالیږي چاله رالیږلي دي بیا زه خو د دې سړي د عقل په دې عقل ماتم نه دی پکار ته څه وایې که نه صفت یې پکار دی دې سړي ته لاسنیوی نه دی پکار که دا 2 روپۍ تا بۍ له لیږلی وی او دا 2 روپۍ تا بابا له لیږلی وی او د هغه دوایانو ته ضرورت دی د هغه چشمې ته ضرورت دی نظر یې صحیح نه لګي که دا 2 روپۍ تا د خپلې ښځې باندې لګولی وی که دا 2 روپۍ دې د بچو په تربیت لګولی وی که دا 2 روپۍ دې په ملګرو لګولی وی که نور څه نه وی صفت خو به یې دله کړی وی دعا خو به یې ته کړی وی درون خو به ښکاره شوی وی نو موږ وخت په دې کې ضایع کړو
رسول صلی الله علیه وسلم بله خبره څه ذکر کړې ده او وی دا ژوند د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه. موږ خبره دا کول چې موږ ډېر خوش قسمت یو چې دا سا ګوره کته بره کېږي ولې ځکه چې موقع راسره شتي سبا به دا موقع بیا نه او یو پکې رسول صلی وسلم ذکر کړی ده او دا مالداري د غریبۍ نه مخکې غنیمت وګڼه. نن د سره یو 2 روپۍ شتي سبا حدیث پته نه لګي نن په هغه څه کې ولګوه چې ستا دین او دنیا ته پکې فایده وي. نو دا زما یو څو نصیحتونه په دې موقع باندې چې دا کال ختم شو او الله رب العزت دې ستاسو دا راتله قبول کړي. الله رب العزت دې زما دا راتله ستاسو دا راتله او زمونږ دا د یو بل سره جمع کېده الله دې دا قبول کړي. الله رب العزت دې څومره ملګري چې دلته راغلي دي او څومره چې دا بیان اوري ویني الله دې زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. تیر شوي کال کې چې زمونږ نه کمې کوتاهیانې شوي دي الله دې موږ ته معاف کړي. دا نوی کال دی الله زمونږ د خوشحالو کال وګرځوي. دا نوی را روان ژوند دی الله زمونږ د عبادتونو ژوند وګرځوي. الله دې موږ له توفیق راکړي چې را روان ژوند کې الله راضي کړو. الله دې موږ له توفیق راکړي د توبې د ویستو. الله رب العزت دې دلته څومره ملګري چې را جمع شوي دي او ناست دي چې چاته هم څه مسله ده الله دې حل کړي. الله دې زمونږ مشکلات ختم کړي. الله دې زمونږ مشکلات ختم کړي او الله رب العزت دې که څوک بیماري الله دې وله صحت ورکړي. که څوک بیماري الله دې وله صحت ورکړي او الله رب العزت دې په دې خصوصا په مسافرو باندې خپل خاص رحم وکړي. الله دې دوی په ډکو منګولو په امن او امان سره خپلو کورونو ته بوځي. الله رب العزت دې د مسافرو د بچو او د بیبیانو او د میاندو او د پلارانو دې الله حفاظت وکړي. الله دې په هغوی پردې راواچوي. الله دې په موږ باندې په دنیا او په آخرت کې پردې راواچوي. رب العالمین دې د دې ملک حفاظت وکړي. الله دې د دې ملک حفاظت وکړي چې دومره موږ له دا موقع راکوي د دین د زده کولو. الله دې د دوی حفاظت وکړي او الله دې زموږ د ملک هم حفاظت وکړي. الله دې زموږ په ملک کې امن او امان راولي او الله رب العزت دې څنګه چې موږ دلته جمع کړي یو دغه شان دې الله موږ په جنت الفردوس کې یوځای کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.